شکر ده وکیل صاحب کور چېرته ده ورته لږ لاړ شي چپه مننه السلام عليكم وكيل سيد. وعليكم السلام. كيف مالك بوتان؟ رجب مبارك شو وكيل سيد. سعدك خير جوړې تازه خیر د روژې کې ډېر خلکو ته تکلیف مو ورکړو. څنګه یې وکیل صاحب جوړ خو روژه په خیر تېرېږي. خبرې ډېرې مه کوه مشکل دی وایي مشکل خبرې ډېرې مه کوه. خیر اوسې وکیل صاحب دا زما پېژندپاڼه درته راواخله د مرستو په لیست کې په ما شامل کړه وکیل صاحب. مرستې کومې مرستې؟ وکیل صاحب دولت ویلي دي چې مرستې درکوو د غریبانو لپاره مرستې. ښه بس پوه شوم زه یو عاجله غونډه لرم خبرې اترې لرو اوس دا کار نه شم. وکیل صاحب دا مې پنځم ځل ده چې راځم دا همکاري راسره وکړي. خو ما درته ویلې چې د خلکو مزاحم مه جوړېږه روژه ده اعصاب مه خرابوه زه راشي بیا 2 ورځې وروسته راشه. وکیل صاحب زه بیا کله راشم؟ وروره درته مې ویلې چې یو 2-3 ورځې وروسته راشه زه اوس مصروف یم غونډې لرم چې کله راغلې نو زه مې د نوم د لیک نوټ واخیست. سمه ده خیر اوسې خیر اوسې وکیل صاحب. هیڅ خبره نه ده. خدایا یو څه کېږي د دروازه ولې نه خلاصېږي؟ دروازه ټکوم چې دروازه مې راته نه خلاصوي. وکیل صاحب سره مې کار دی. وکیل صاحب دونه کار دی ورسره؟ څه کار دی ورسره؟ وکیل صاحب سره غواړم خپله وکړو. ښه زه ورسم وکیل صاحب ته یې ورسم راته ورسه ورته ورسه ستا دروازه ولټکئ ښه دادا زویا آیا دادا ورغله هغه باندې څومره غلی دی دروازه ډېره ټکوي څه وکړم ارزاري نه وکیل صاحب سره مې کار دی نه پوهېږم ورشه غږ ورته وکړه څوک دی راولم السلام علیکم. وعلیکم السلام. یو خو تا نه څنګه راغلو؟ وکیل صاحب بله ورځ هم راغلی یم. بس راکوه پېژندپاڼه دې راکړه. خلک اوس خوب ته پرېږدي. اوس نو خوب راځي داسې دروازه یې ټکوله وکیل صاحب د ډېرې دلیل کورونا مرض راکړی دی. سمه ده سمه ده. زه پرې شم یو ورځې وروسته بیا وعلیکم السلام. موټر باندې خلک فکر کوي که نه؟ سلام علیکم وکیل صاحب. وعلیکم السلام. بیا راغلی. وکیل صاحب ما ته خو نه څلورنیم کیلو نو همدغه دي که نه ولې پورې درته بار کړي
ولې وکیل صاحب آیا تاسو ته انصاف ښکاري زما د لسو ورځې زحمت د هره ورځ دلته راتللو د په همدې څلور نیمې کیلو غنمو ارزي خوشحال اوسه چې وکیل صاحب د 4.5 کیلو غنم خو درته وویشتل دا دې ولاکه ترلاسه کړي وای خوشحال اوسه مانه مننه وکوه زه خبرې کوې هسې چټي زوی راشه دا موټر پاک چېرته هلکه سمرقند بیا ولې داسې غوسه یې ځه ځه دا څه شوي دي د دې پر ځای چې دومره وخت ما د 4.5 کیلو غنمو دپاره ضایع کړ کاش خپله مې یو څه کار کړی تاسو سره کوم حکومت دی بس خدای ته مو غمخوار شه ته په موږ رحم وکړه درنو لیدونکو زموږ له دې ویډیو هدف دا و چې د جامعې د ټولنې غږ تر تاسو ورسوي په دې ویډیو کې موږ هغه څه رانغښتي وو چې په ټولنه کې موږ په خپلو سترګو لیدلي وو نو درنو لیدونکو د دې ویډیو نه مو چې هر قسم مفهوم اخیستی وي موږ ته یې په کمنټ کې پرېږدئ دوستانو چینل لسه سبسکرایب او په څنګ کې ورسره د زنګولي یا هم د بیل آیکن په آپشن باندې کلیک وکړئ هلته آل انتخاب کړئ تر څو د موږ هره ویډیو لومړی تر تاسو ته ورسېږي ګران لیدونکو زموږ ویډیو در سره لایک کړئ شیر یې کړئ ملګرو سره او زموږ اجتماعي پاڼه یعنی فیسبوک پاڼه کومه صفحه چې دی د افغان وایس په نوم دی هغه لینک په ډسکرپشن کې تاسو سره شریک کړو هغه هم تعقیب کړئ او زموږ د نورو ویډیوګانو په انتظار اوسئ